د دې ساعت تازه او مهم لنډ خبرونه ته ښه راغلاست. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. ولسمشر غني وایي که طالبان سوله غواړي نو افغانان یې منلو ته چمتو دي، خو که د نظام ړنګول غواړي ټولې پر وړاندې درېږي. ولسمشر غني چې نړیوال اقتصادي د فورم د غونډې په څنډه کې د بحث پر یو میز خبرې کولې، نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت یې د سولې لپاره واضح او ښکارنده تګلاره لري. د ده په خبره که طالبان له جګړو لاس اخلي او سوله کوي نو ملت یې منلو ته تیار ده، خو که د سولې موخه د حکومت نظام ړنګول وي نو بیا یې هم حکومت پر وړاندې درېږي او هم یې خلک کرځي. ولسمشر غني د داووس کنفرانس کې د یوې وینا پر مهال یو ور بیا په ټینګار سره ویلي چې افغانستان د سولې او ثبات لپاره تر ټولو غوره طرحه لري. غني پر وړاندې ولسمشر حامد کرزي او اجرایي رئیس عبدالله توندې نیوکې کړې دي او ویلي چې افغانستان د راتلونکي لپاره دغه دواړه مشران یوه پاڼه هم طرحه نه لري. کرکټ د 2019 کال کرکټ جام افغانستان دویمه پرله پسې بریا ترلاسه کړه او متحده عربي اماراتو ته یې په ډېره لوړه سطحه ماتې ورکړه او ویې کولی شول چې دویم پړاو ته ځان نږدې کړي. افغانستان نړیوال بانک افغانستان ناڅرګنده حالات سره ښه او اقتصادي وده کړې ده. نړیوال بانک په خپله تازه راپورټ کې ویلي افغانستان په اقتصادي برخه کې پر ناڅرګنده حالات سربیره په تیر میلادي کال کې 2.9% اقتصادي وده کړې ده چې د کرنې وده پکې د پام وړ وه. په دې بانک ویلي فکر کوي چې 2019 کال کې د لوږې کچه هم ډیره شوې ده. د افغانستان ولسي جرګې د 2019 کال بودیجه لانجمنه ناسته کې تصویب کړه. د افغانستان ولسي جرګې په یو لانجمنه غونډه کې د 2019 کال مالي بودیجه تصویب کړه. وکیلانو ترمنځ لانجې لامل د دوی اختلاف و، که څه هم تر رایو اچولو مخکې ژوندی بهیر خپرونه ودرول شوه، خو وروسته اداري پلاوي اعلان وکړ چې په اکثریت رایو بودیجه تصویب کړه. دوستانو که خبرونه مو خوښ شوي نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو زموږ لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شاخ وخت درته غواړم.